نو زموږ سره ولې د خپل دین قدر نشته؟ هغه دین چې د نبي په معصومو وینو راغلی دی، هغه دین چې د نبي په اوښکو راغلی دی، هغه دین چې د نبي په هجرت راغلی دی، هغه دین چې د نبي په سفر راغلی دی، هغه دین چې د نبي په جهاد او په غزوو باندې راغلی دی. نو مسلمان ولې سر نظر کوي په دغه بد اخلاص؟ احسب الناس ان یقولوا لا اله الا الله، آیا خلک دا ګمان کوي چې موږ صرف په دغه باندې چې موږ کلمه وویل آمنا موږ ایمان راوړي وهم لا یفتنون، الله به نور زموږ ازمایش نه کوي، بس موږ دپاره دغه ایمان کافي دی؟ کلا وحشا، امکان نه لري چې په دې موږ خلاص، امکان نه لري. نبي علیه الصلوة والسلام یو ملګری صحابي و غلام په هغه وخت کې، کله چې حضرت عمر رضی الله عنه خلافت وخت راغی ده ته ویل تا د خدای پر دین کوم زامتونه وویل؟ دول امیر المؤمنین نه پوښتنه یې مړه څه کوله، د بیانېدو نه دي. هغه ورته ته راته ووایه ده د شا لمن نه ټول په ټول ملا کې یو نوک قدر غوښه نه وه، ټول یې ویلې کړې وه په نیزو په زما او ستا پر ملا یو چا نیزه رانیولې؟ بلال حبشي رضی الله عنه په کوم ځای کې د اسلام لومړی شهیده مسلمانه سمیه رضی الله تعالی عنها تقبل الله شهادتها، دا د نبي علیه الصلوة والسلام پر ناموس باندې شهیده سوې. خلکو داسې دین کول په غزوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ولاړ و، یا رسول الله د تا قربان شه زما پلار روغه دی، د دښمنانو په صف کې ولاړ دی، ما ته اجازه راکړه زه د خپل پلار سر کلم کړم غوڅه کړم هلته یې روغ ورځم. د دین پورې د رسول الله پورې د پلار قدر نو، د عزت او د ناموس قدر نو، او خپل د مال او د پیسو قدر نو دین هم بیا داسې الله پاک جل جلاله په لنډ وخت کې غلبه ورکړه. نن موږ د پیسو په خاطر، د مال په خاطر، د پلار او د تربور په خاطر دین ته شا ګرځولی. کله چې د دین یو عمل کوو یاره پلانکی تربور به سوی راباندې خاندي لیاذ بالله، افسوس پر موږ باندې. ګورې قسم دې مې په خدای دغه ممبر دې زموږ ستې شاهد دي که په دغه ایمان خلاص دا واورئ، په دغه ایمان والله بالله که خلاص چې خالي پنځه وخته لمونځ کوه، نور ټول دین دې د خرافاتو د رقم رواجو ډک کړی دي چې هغه خلاف د اسلام دی، د تربور او د خلکو د پیغور په وجه باندې د خپل دین نسه کولی، هغه ته دې لبیک ویلی دي. په دا والله کې خلاص ظلم مه کوئ. دا دین ډېر سخت عذاب لري، دا د نبي په معصومې وینې راغلی. طایف ته چې نبي علیه السلام سفر وکړي د هغې خواستې چې راروانو دا خفیسانو کوچنیان به راوښکارل، چا له به ډبرې ولې د نبي علیه الصلوة والسلام مبارکې پښې وینې سولې، په وینو رنګینې سوې، چمپلانې د وینو ډک شي، دی را روان دی. الله وایي اشاره وکړه چې پورته کړم چې پایه واړوم. هغه ورته الله دا زما کمزوري ده، ما به سم دعوت نه یې کړی، الله عذاب مه به راوله. کیدای شي د دوی په نسل کې یو مسلمان سي، دوه مسلمان سي، دا ټول علاقه به مسلمانه کړي، زما لپاره به په خیر. دا زموږ د نبي تحمل و برداشت. نوم دا زموږ مسلمانۍ ته سړی وګوري حیران سي. الله زموږ دینداري ته موږ وګوره، یو د سهار لمانځه ته موږ دومرې د خپل دین دپاره نسي کولی چې سهار راپورته سو په یخو به اودس وکړو مسجد ته په تکبیر الله لمونځ وکړو. دا دین موږ ته زور غواړي. دا به هغه چیرې چې ته پر دین باندې ځان قربانوې، دا به هغه چیرې چې ستا پر ملا باندې تودې او د اور باندې سرې سوي نظیر نیسي، هلته وبیا څه کوې؟ ځان د خپل دین قدر وکړي. په حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام وایي لیؤید هذا الدین برجل فاجر، الله یې در ساخ که من قدر نه وکړي. الله د دې خپل دین حفاظت په فاسق سړي هم کوي. حدیث لیکل ان الله لا یؤید هذا الدین برجل فاجر، الله جل جلاله د دې سپېڅلي دین حفاظت تا په ما یوازې نه ځان افتخار وبلو، نه ما او تا پر ځان پر الله احسان اچو، پر دین احسان اچو، بلکې الله وایي پرېږده زه د خپل دین حفاظت په فاسق سړي باندې وکړم، د ځان افتخار وکړم. هغه دین تاریخ وګورئ. نن زموږ ستاسو پیسو ته مخه ده، د پیسو دومرې شوق، دومرې زیات محبت زموږ په زړونو کې لیدلی دی چې دا موږ تباه کړي یو، د خپل دین یې لرې کړي.